یو تاریخي غر دی د بونیر او د سوات بارډر دی په خواته سوات دی په دې خواته بونیر دی دا اوبه دلته کې ښه ډېرې وي او د کال تقریبا دغه لس اتم میاشتې خو ښې بلها ډېرې وي نو دلته کې دا څنګه چې تاسو ډیم ولیدو سمال ډیم یو بجلیګر جوړ کړی دی یو ټرباین یې ورته لګولی دی او دغه اوبه ځي دغه بجلی جوړوي د دې خلکو ضرورت پوره کوي که دغه شان ته نور هم ډېر جوړ شي دا خو اوبه دي دا ضایع کېږي نه دا ختمېږي نه دا د یو دی بجلیګر نه بل ته تللی شي د بل نه بل ته تللی شي نو دا د چې دې باندې به ډېر کار وشي او ډېر خلک به ترې فایده واخلي بغیر د څه خرچې نه بجلی ده نه پې فیول خرچه کېږي نه پې نور څه خرچه شته یو وارې خرچه ده او ښه بلها کار ته اخیستی شي نو که دغه شان ته وشي دا ټول خلک به دې فایده اوچته کړي او دې ټول څومره چې غریبان دي به دوی ټول ته به موقع میلاو شي دوی به هم په مخکې لاړ شي دا زموږ د خلکو جوړه کړې ده دا ماشین دغې ته دا بجلي بولې ده د دې نه سیره ډایرکټ تارونه تلي هلته یې ورته لیډ برابر کړی دی یو تار ته بیا کور ته تلی دی هر څه پنکې پې هم چلی نور کارونه پې هم کوي ته علم وایي په علم کې دا ایریا چې دا بیا پی ټي بس دی ډېر تاریخي ځای دی د علم چې کم تاریخ دی نو دلته خو د بود مت کم زاړه دغه چې سټوپو ته وایي مخکې به دلته ډېر سیلانیان راتلل کورین چاینیز دا به ډېر زیات راتلل مخکې به دلته ډېر خلک راتلل او ډېر مشهور ځای دی دلته کې بجلي جوړی ډیلیمو شانې ورته لګولې ده او د دې کوم دلته کوم کورونه دي او ډېر آبادي ده په دې کې او هغې ټولو ته دا بجلي ورکوي او کامیابه ده او د اوسه پورې زما په خیال د دې خو 15-16 کال وشو خو لا څه خرابتیا پکې نه ده راغلې او خلکو ته بجلي ورکوي دې غرونو کې مونږ خوشحاله یو دا زموږ ځای دی